الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د اعمالو دار و مدار پر نیت باندې دی. د هر سړي د پاره هغه څه دي کوم چې د نیت وي. محترمو عزتمنو، دا د بخاري شریف اول حدیث دی. یعنی انسان چې کم عمل کوي د ده و نیت ته کتله کیږي. که نیت د شهرت و شهرت دی، که نیت د پیسو پیسې دي، که نیت د ځان ښکاره کولو د ځان ښکاره کېدل د ده سو، که دنیا نیت و دنیا د ده سوه، آخرت څه محرومه دي. او که چیرې د یو چا نیت د الله رضا وي، د الله د پاره وي، نو د الله رضا او الله د دسو. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.